امیر خان متقي څنګه زړونه وګټل؟ عمران خان ته څه ځواب ورکړی دی؟ دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ. د طالبانو حکومت د پاکستان د وزیر اعظم لخوا افغانستان ته د مسلکي کدرونو د ورلېږلو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې افغانستان خپل مسلکي کدرونه لري ځکه د پردیو هیوادونو مسلکي کدرونو ته اړتیا نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ترکمنستان څخه د بیرته راستنېدو پر مهال هرات کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تیرې ورځې څرګندونو ته خپل غبرګون کې طالبانو ته ویلي دي چې افغانستان خپل ډېر ښه مسلکي کدرونه او تعلیم یافته شخصیتونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خپل هیواد چارواکو ته وړاندیز کړی و چې افغانستان د چارو په ترسره کولو کې د کومک په عرض باندې پوهه او مسلکي اشخاص د پاکستان نه افغانستان ته ولېږل شي. د عمران خان د څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو کې کلک غبرګونونه ښودل شوي او د پاکستان لخوا افغانستان ته د اشخاصو لیږلو وړاندیز د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وویل د افغانستان حکومت تر اوسه هیڅ نوه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا د پردیو هیوادونو په کدرونو ډکه کړي. د تیر اګست میاشتې نه افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د کوم اقدام یا وړاندیز سره په ډاګه مخالفت ښودلی. امیر خان متقي وایي افغانستان فلحال دې ته ضرورت نه لري چې د نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان لږ اقتصادي مشکلات لري او نړیوال باید په دې لړ کې هیوادوالو سره مرستې وکړي. هغه په ډاګه وویل چې د پرسونل په لحاظ د افغانستان اسلامي امارت مرستو ته هیڅ اړتیا نه لري ځکه چې افغانستان خپل پوه او مسلکي کدرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خپل هیواد له چارواکو غوښتي و چې د دوست هیوادونو سره همکارۍ وکړي ترڅو داسې ځانګړي ماهرین افغانستان ته واستوي چې د روغتیا، بانکي او مخابراتو په چارو کې مهارت لري چې داسې افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوی وشي. خو افغانستان کې بیا په ټولنیزو رسنیو کې د عمران خان دغه څرګندونو ته سخت غبرګونونه ښودل شوي. د افغانستان په تیر حکومت کې د ختیځ ولایت ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل ویلي افغانستان ته د پاکستان او بل هر هیواد څخه د متخصصینو د رالیږلو په اړه وړاندیز پارونکی دی. په ټویټر ښاغلي مرخیل لیکلي دي چې موږ په هره برخه کې روزل شوي او با تجربه کدرونه لرو. هغه وایي طالبانو ته پکار ده چې خپل کدرونه وګماري. په دې کار به له یوې خوا د مغزي فرار مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلک پر حکومت ډاډه شي.